درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه سپین بولدک لاره وتړل شوه. افغان حکومت د سپین بولدک لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله چې له مخې یې د ستونزې تر حل هیڅوک نشي کولی تګ او راتګ وکړي. په کندهار سپین بولدک کې د ویال.com ځایي سرچینې وایي چې دغه لار وروسته له هغه بنده شوه چې د پاکستاني پوځ او افغان دولت له لوري لفظي شخړه وشوه او وروسته یې د ګیټ مخې ته پخې خښتې کېښودې تر څو خلک پوه شي چې لاره بنده ده او د تګ او راتګ اجازه نشته. زموږ سرچینې وایي دغه لار چې تر پرون ماښام پورې تګ راتګ پرې شوی له بندیز وروسته پاکستاني چارواکو هم وویل دوی د افغان حکومت د دغې پریکړې ناخبره وو او دوی به هم ډېر ژر د پولې تړلو او نه تړلو اړوند خپله پریکړه او تصمیم ونیسي. جیو نیوز وایي پاکستاني چارواکي په وینا د وضعیت او حالاتو په پام کې نیولو سره به دغه پوله د بیرته عادي حالت راتګ په اړه او یا د بندیز لپاره خبرې او خپلې پریکړې وکړي. بلخوا افغانستان ته د ایران د مرستو شوو څلورمه جوپه هم راورسېده. دا راپورونو له مخې په دې کې 94 ټنه بشري مرسته شامله ده او په مرستو کې ماکروني، درمل، د ژمي جامې، غوړي او نور اړین توکي شامل دي. ایرانی چارواکي وایي چې دا مرستې به پراخوي. ایران تر دې وړاندې هم له افغانستان سره مرستې کړې دي او ټینګار کوي چې مرستې به دوام کوي. تر دې وړاندې ترکیې او ځینو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره بشر دوستانه مرستې کړې دي. بلخوا پر پاکستان باید سخت بندیزونه وضع کړای شي. د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو یو شنونکي اکر رمیش په یوه تازه مرکه کې ویلي د دې وخت دی چې پر پاکستان بندیزونه او محدودیتونه وضع کړای شي څو په سیمه کې د هیوادونو په چارو کې له لاسوهنو لاس په سر شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.